اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې نن یو ځل بیا در سره د لیکوالۍ د درسونو په لړ کې په یو بل بحث باندې تمیږم. نن زموږ موضوع ده د ژباړې فن. البته ژباړه د لیکوالۍ یو ډېر مهمه برخه ده او په لیکوالۍ کې زیات ارزښت لري. مخکې د دې نه چې د ژباړې په اهمیت باندې وغږیږو، راځو د ژباړې یا ترجمې په لغوي او اصطلاحي معنا باندې غږیږو. ترجمه د عربي ژبې کلمه ده. په پښتو کې موږ ژباړه بولو او په انګریزي کې د ټرانسلیشن په نوم باندې نومول شوی دی دا لفظ یا دا کلمه. هدف یې څه شی دی؟ په لغت کې اړولو ته وایي او په اصطلاح کې د یوې ژبې مفاهیم، کلمات او هغه محتوا، افکار له یوې ژبې نه بلې ژبې ته اړولو ته ژباړه وایي. د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې ژباړې شوي دي او د ژباړو له لارې د وخت ادب، د وخت اقتصاد، د وخت نور فنون ته دغه شوي دي، بشپړ شوي دي او اضافه والی پکې راغلی دی. لومړنۍ ژباړه چې زموږ په پښتو ادبیاتو کې موږ ته لاسته راغلې ده هغه د محمد هاشم بن زید سرواني یو شعر دی چې اصلا دغه شعر د ده د استاد عرب استاذ چې غالبا عراقی دی، ابن خلاد نومیږي. دا د ابن خلاد شعر دی چې زید بن هاشم سرواني پښتو ته راژباړلی دی. یعنې د ژباړې هغه لومړنی څرک زموږ په دغه دوره کې دی چې دا په دویمه یا دریمه هجري پیړۍ کې دی. البته تر دې وروسته موږ لسمې پیړۍ پورې د ژباړې کوم خاص څرک نه وینو، خو په لسمه هجري پیړۍ کې د زرغونې کاکړې ژباړه ده چې هغه د سعدي د بوستان ژباړه ده. د سعدي صاحب د ګلستان هم وروسته ژباړل شوی دی او بوستان هم ژباړل شوی، نور دري کتابونه هم ژباړل شوي دي. خو د دغه کتابونو په لړ کې بوستان په لسمه هجري پیړۍ کې زرغونې کاکړې چې دا د کندهار د پنجوایي اوسېدونکې وه ژباړلی دی. تر دې وروسته بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو ژباړې کړي دي. په دې لړ کې په کلاسیک دور کې د خوشحال خان خټک، همدارنګه حمید مومن، د خوشحال د کورنۍ نورو شاعرانو ژباړې کړي دي. همدارنګه په راوروسته دوره کې لومړنی ناول چې پښتو ته راژباړل شوی دی هغه هم د اردو نه د نقش نگین په نوم باندې چې دا میا حسیب ګل راژباړلی دی. اوس راځو دې ته چې ژباړه زموږ په ژبه کې مخینه لري، تاریخ لري، ارزښت یې په څه کې دی او موږ څنګه کولی شو چې د ژباړې ارزښت په لیکوالۍ کې جوت کړو. او مخکې د دې نه چې راشو دې ته موږ د ژباړې په هغه ډولونو باندې غږیږو. موږ وایو چې ژباړه په دوه ډوله ده، یوه ازاده ژباړه ده او بله ټکي په ټکي ژباړه ده. په ازاده ژباړه کې لیکوال تصرف کولی شي، خو په تړلې یا ټکي په ټکي ژباړه کې تصرف نشي کولی. ټکي په ټکي ژباړه زموږ زیاتره کتابونه چې دي دا په ټکي په ټکي ژباړه باندې ژباړل شوي دي. خصوصا زموږ هغه کتابونه چې د عربي نه په دینی برخه کې ژباړل شوي دي. په دې لړ کې د قرآن کریم ترجمه هم په
ځینو تفسیرونو کې او په ځینو ترجمو کې همدغسې راغلی ده. د فقه د کتابونو زیاتره چې مونږ هغه وخت کې چې د مکتب په دوره کې وو، د ښوونځي په دوره کې وو، یا په جوماتونو کې درسونه ویل، نو دود دا و چې خلاصه و، مونیه و، قدري و، کنز و، مختصر و، مستخلص، دغه کتابونه و چې په عربي باندې لیکل شوي دي او بیا پښتو ته چې راژباړل شوي، داسې خلکو راژباړلي دي چې هغوی په عربي باندې پوهېدل خو د خپلې ژبې له قواعدو سره نابلد وو. نو داسې یې راژباړلي چې مثلا د لمانځه ترجمه یې چې کړې، سبحانک اللهم، پاکي د تا لره ای خدایه، پاکي د تا لره. اوس دا د تا لره په پښتو کې موږ هېڅ دغه نه لرو چې تا لره داسې کار دې وشي تا لره. نو که داسې ژباړو موږ چې ای پروردګاره ته پاک یې، ته منزه یې، ته سپېڅلی، ګوره لنډه ده، خو اوسه پورې چې موږ په هغه د جوماتونو په وخت کې چې موږ د مانځه ترجمه زده کړې ده، همدغسې م زده کړې ده. یا که چېرته موږ په منبر باندې د مولوي صاحبانو د آیاتونو ژباړې وګورو چې هغوی کوي، نو ټکي په ټکي ژباړه ده. ډېر کله هغه مفهوم باندې چې څوک بیان نه کړي، هغه د ژباړې له مخې نه پوهېږي، یا یې په داسې پښتو باندې ژباړلی ده چې پخپله په هغه پښتو کې مشکل دی او په قواعدو کې خو مشکل دی. نو لحاظه ټکي په ټکي ژباړه کې دغسې ستونزې وي. موږ تر ډېره د ازاده ژباړه کې دغه لرو چې مثلا یو شی دی چې موږ غواړو ازاد یې وژباړو، چې ډېر پکې ځان قید نه کړو، هغه مفهوم را واخلو په خپلو الفاظو کې وړاندې کړو. نو په دغه برخه کې به وروسته یو بحث موږ ولرو چې سلسله واره یا شماره وار په دې باندې بحث وکړو. مخکې ذکر وشو چې د ژباړې ارزښت څه شی دی. ژباړې ارزښت دا دی چې موږ د ژباړې له لارې ډېر څه د نورو نه راخپلولی شو. بشري نړۍ نن د تحول او انکشاف په حالت کې ده. ځینو ملتونو او قومونو ډېر پرمختګ کړی دی او ځینې قومونه او ملتونه وروسته پاتې دي. تر ډېره انساني تجربې دا شریکېدی شي، انساني علوم شریکېدی شي. همدا اوس موږ ګورو د نړۍ په مختلفو خلکو کې په برخو کې زموږ افغانان په زده کړو بوخت دي، خو هلته په خپلو ملي ژبو باندې دا زده کړې نه کېږي. دا زده کړې طبیعي ده چې د هغه هیواد په ژبه کېږي، یا معمولا په غربي او اروپایي نړۍ کې انګریزي، یا په بېلابېلو نورو اسیایي هیوادونو کې هم انګریزي د هر هیواد د دویمې ژبې په توګه منل شوې ده، او یو د هیواد خپله ژبه ده چې زده کړې پرې کېږي، او یو هم انګریزي ده. که د هغه هیواد خپله ژبه زده شي، دا هم ډېره لویه خبره ده، ځکه چې هر هغه څوک چې موږ د لوړو زده کړو دپاره هلته لیږلی دی، نو لږ تر لږه چې په هغه ژبه باندې پوه شي، د هغه ژبې نه به ډېر څه خپلې ژبې ته راوژباړي، چې دا هم د خپلې ژبې د غنا لپاره ګټوره خبره ده. پرمختللي ملتونه چې په ساینس کې پرمختګ کړی، په اجتماعیاتو کې پرمختګ کړی، په نورو برخو کې پرمختګ کړی، په سیاست کې پرمختګ کړی، نو موږ اړ یو چې د هغو له تجربو نه استفاده وکړو. د هغو د تجربو نه استفاده یوازې د ژبې په ذریعه چې موږ د هغوی په ژبه پوه شو، نو وسایل خو ټول همغه وسایل دي، بیا موږ استفاده ترې کولی شو. لہذا موږ اړتیا لرو چې
ژباړه وکړو. د ژباړې ارزښت دا دی چې موږ د نورو د علومو سره اشنا کوي، د نورو ژبو په نورو ژبو کې د لیکل شوو اثارو سره هم اشنا کوي. لہذا نو ضروري ده چې موږ که د ساینس په برخه کې وي، که د اجتماعیاتو په برخه کې وي، او که په نورو برخو کې وي، تخنیک کې وي، موږ ژباړې وکړو چې د نورو له علومو نه استفاده وکړو. دا طبیعي خبره ده چې موږ د وروسته پاتې هیواد په توګه ډېر ضرورتونه لرو. همدا اوس موږ ډېر امکانات د بهر نه دي. مثلا که موږ خپل تخنیک ته وګورو، پیاوړی تخنیک نه لرو. دا کمپیوټر زموږ خپل نه دی، دا کمره زموږ خپله نه ده، هغه پروجیکټور زموږ خپل نه دی، دا تلویزیون زموږ خپل نه دی، دا کوچ زموږ خپل نه دی، دا میز زموږ خپل نه دی، دا موبایل زموږ خپل نه دی، دا قلم زموږ خپل نه دی. لہذا موږ ته ډېره هڅه پکار ده چې هغه څه چې د کمرې په برخه کې لیکل شوي دي، موږ په هغې باندې د پوهاوي دپاره ژبې ته اړتیا لرو چې د هغه څه چې په انګریزي کې لیکل شوي یا په جرمني کې یا په بله ژبه کې لیکل شوي دي چې موږ یې لږ تر لږه راواخلو، خپلې ژبې ته یې راوژباړو. نو دا زموږ دپاره ډېر ارزښت لري ژباړه. نو د ژباړې ارزښت همدا دی چې ملتونه او قومونه پکې خپلې تجربې شریکې کړي، ځکه د هرې ژبې علوم یوازې د خپلو لیکوالو پر مټ وده نشي کولی، بلکې د ژباړې پر مټ دا چاره ښه تحقق مومي او ښه مخ ته تللی شي. داسې به هم نه وایو چې موږ به ډېر دغه لرو، ضرورت لرو چې ژباړه وکړو. ډېر خلک نور هغوی چې موږ ته ضرورت لري، یو متل دی وایي د یو لاسه ټک نه خیږي. که موږ په ډېرو برخو کې هغوی ته ضرورت لرو، په یوه برخه کې خو به هغوی هم زموږ په برخه کې ضرورت لري چې تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، نو بیا به زموږ ژبې ته هم مراجعه کوي. هغه اثار چې زموږ په ژبو باندې لیکل شوي چې لږ تر لږه خپله پرې نه پوهېږي، د یو ژباړن په مټ بیا ځان ته وژباړي. زموږ د افغانستان په تاریخ باندې څوک لیک کوي او ډېر اثار زموږ په خپله ژبه کې، نو هغه لیکونکی لیکوال مجبور دی چې زموږ د ژبې نه هم پکې استفاده وکړي، د کتابونو نه استفاده وکړي. نو دا که په خپله په دې ژبه باندې تسلط حاصل کړی، په خپله پې پوهېږي، او که نه د بل چا په مټ باندې دا کار نه وکولی شي. ښه، د دې دپاره چې موږ مخکې د لیکوالۍ په اصولو باندې هم خبرې کړې وي، د لیکوالۍ په اړونو باندې وغږېدو چې د یو لیکوال لپاره څه شی لازم دي، څه باید وکړي، او کومې لارې چارې دي چې ویې کاروي چې یوه ښه لیکنه وکړي. همدغه اصول اوس موږ د ژباړې په برخه کې وایو چې ژباړه څنګه یوه ژباړه ښه ژباړه کیدی شي او اصول یې څه دي. مثلا د یوې بلې ژبې نه چې موږ څه شی راژباړو، د کومو اصولو او د کومو اړونو له مخې یې راوژباړو. اول د هغې ژبې نه چې موږ استفاده کوو، په هغه ژبه کې باید موږ هیڅ ستونزه ونه لرو. که زه د یوه ژباړن په توګه د انګریزي نه استفاده کوم یا د انګریزي متن پښتو ته راژباړم، اول باید په هغه ژبه کې چې زه ترې ژباړه کوم زه برلاسی اوسم. د هغې ژبې په اصولو، ګرامري قواعدو، د جملو په جوړښت او ترکیبونو زه پوه اوسم. که چېرته د هغه ژبې زه په ګرامر پوه نه شم، د هغې ژبې په مفاهیمو پوه نه شم، د هغه ژبه ما لوستې نه وي، د هغه ژبې د متن د لوست سره زه بلد نه یم، دا چاره ما دپاره ډېره مشکله ده چې سر ته یې ورسوم. بل د موضوع انتخاب دی. کله چې یو موضوع انتخابیږي، لومړی باید ډېره دغه موضوع له ځانه سره ولوستل شي او په معنا او مفهوم باندې ژباړن ځان ښه پوه کړي، ځکه چې دا ځان ته معلومه کړي چې دا موضوع په ژباړه باندې ارزي که نه ارزي. که یو موضوع په ژباړه باندې ارزي نو باید وژباړي، که نه په ژباړه باندې نه ارزي او بیا لوستونکی نشي راخپلولی، نو د هغې موضوع ژباړلو ته هیڅ حاجت نشته دی.
نو دا زموږ دپاره ضروري خبره ده چې موږ کله یوه موضوع ژباړو نو د مخکې نه د هغې په ارزښت باندې ځان پوه کړو او که ارزښت یې راته کم معلوم شي نو بیا پې خپل وخت ضایع کول نه دي پکار. بل دا دی چې یو موضوع چې زه یې راژباړم دا زما د ټولنې لپاره څومره په ګټه ده. که په ګټه نه دا کار موږ نه کوو. نو که چېرته په ارزښت یې پوه شو او ټولنې ته په ګټه باندې پوه شو نو بیا په هغه صورت کې لازمه ده چې هغه موضوع موږ وژباړو. همدارنګه ډیره مهمه خبره چې ده هغه په خپله رشته کې د ژباړه ده. د خپلې رشتې ژباړه دا ډیره مهمه ده. مثلا که زه په اقتصاد کې یو مضمون ژباړم او د اقتصاد د مفاهیمو څخه خبر نه یم او زه د ادبیاتو د یو پازوال او د یو مسلکي په توګه د اقتصاد مضمون ژباړم دا زما لپاره ډیره سخته ده ځکه هغه مفاهیمو سره زه نه یم بلد. که زه په سبسایډي یا مساعدت باندې پوه نه شم نو هغه بیا څه رقم راوژباړم. یا که چېرته زه په دې پوه نه شم چې دغه اصطلاح چې په اقتصاد کې کارېدلې د مفهوم یې څه شی دی د عرضې او د تقاضې. نو که زه په عرضه او تقاضا باندې په اقتصاد کې نه پوهېږم په وارداتو او په صادراتو باندې نه پوهېږم لہذا دا به ډیره مشکله وي چې دا کار زه وکړم. نو د خپلې رشتې انتخابول یا په خپل مسلک کې ژباړه کول دا ډیره مهمه ده. بل دا دی چې ځینې وختونه خلک د یو مسلک خاوند وي خو د بل مسلک سره مینه لري. چې مینه لري طبعا پکې مطالعه لري طبعا پکې معلومات لري. که برلاسی وي یوازې د مینې خبره ده یوه د برلاسۍ خبره ده. که څوک ډیر برلاسی وي په یو شي کې یو معلومات لري نو بیا کولی شي چې دا کار وکړي او که مسلک پورې اړه لري نو دا خو ډیره ښه خبره ده. لکه مخکې چې ما د طبو مثال ورکړ یا د اقتصاد مثال مې ورکړ همدارنګه په انجینرۍ کې نو د مقاومت په انجینرۍ کې که زه د مقاومت په موادو پوه نه شم ښایي ما لپاره دا ډیره ستونزمنه وي. خو ادبیات یا د ټولنپوهنې پورې تړلي مضامین بیا داسې دي چې کیدای شي یو انجینر پکې ځکه دا ډېر مسلکي یا تخنیکي بحث نه دی. ادبیاتو یوازې هغه د ژبې تخنیکي بحث دی. نور په ټوله کې علوم چې دي هغه به دومره سخته خبره نه وي. کیدای شي چې یو انجینر په ادبیاتو کې ژباړه وکړي خو بیا د ادبیاتو د مسلکي یا د ژبې د مسلکي سره مسلکي ته ښودل دا پکار دي. زموږ زیاتره استادان په طب پوهنځي کې یا مثلا په نورو پوهنځیو کې چې هغوی کله ژباړې وکړي نو بیا دا ژباړې لیکوالو سره تخیي ورته ورکوي چې تاسو وګورئ په ژبه کې خو کوم دغه نشته دی نقص نشته دی. لیکوال بیا په هغه مفهوم ډېر نه پوهېږي چې مثلا د څه شی راژباړلی په دې مفهوم خو زه نه پوهېږم دا ځکه زما مسلک نه دی. اما په دې پوهېږي چې د جملې جوړښت پکې څنګه دی ترکیب پکې څنګه کارول شوی دی دې ځای کې فعل څنګه دی فاعل پکې څنګه کارول شوی دی نحوي ترکیب پکې څنګه دی په دې باندې بیا لیکوال او ژبپوه پوهېږي. نو لہذا دا هغه اصول دي چې باید موږ د یوې ژباړې پر مهال په پام کې ونیسو. بل هغه څوک چې ژباړه کوي باید په دواړو ژبو باندې وپوهیږي یعنی کامل مسلط وي. ډیر خلک داسې دي چې په مثلا په انګریزي ژبه کې ښه معلومات لري خو هماغه معلومات بیا خپلې ژبې ته نشي راړولی. یا یو سړی په خپله ژبه کې ښه لیک کولی شي په انګریزي کې دی ښه پوهیږي خو هغه جمله چې دی په خپله ژبه کې جوړوي هغه بیا په انګریزي کې نشي جوړولی. نو د دواړو ژبو ژباړن باید د دواړو ژبو په توپیرونو باندې هم پوه سي او د ښې ژباړې یوه لاره چاره دا ده چې ژباړن دواړه ژبې سره په هر لحاظ باندې پرتله کړی شي چې مثلا په دې ژبه کې قوانین څه دي په دې ژبه کې اصول څه دي. او بل دا دی چې د دواړو ژبو د ویونکو په احساساتو باندې خبر وي.
مثلا که په دې احساساتو باندې پوه نه وي نو دا ورته سخته ده. د یوې ژبې ویونکي د خپلو احساساتو دپاره یو ډول کلمې کاروي او د بل قوم خلک بل ډول کلمې کاروي. مثلا که موږ دې ته ځیر شو چې ایرانیان چې کله د خپلې ژبې لپاره یعنې په خپله ژبه کې یوه کلمه کاروي، معمولا چې ته ورسره مخامخ شې تا ته به دا وایي چې د مننې په صورت کې چې دست تان درد نکنه. اوس که همدغه اصطلاح موږ په پښتو کې وکاروو، یو چا ته ووایو، هغه موږ سره ښېګڼه وکړي او موږ ورته وایو چې ستا لاس دې درد ونه کړي، دا هېڅ معنا نه لري. موږ د مننې نور الفاظ لرو. که د دغسې متن سره موږ مخامخ کیږو، باید په خپله ژبه کې ورته متقابل الفاظ وکاروو. داسې الفاظ ورته وکاروو چې هغه زموږ په ژبه کې ډېر ضرور دي. مثلا ډېره زیاته مننه، خدای مو ښه لره، په خیر راشئ. دغسې اصطلاحات زموږ په بېلابېلو لهجو کې شته دی، زموږ په بېلابېلو سیمو کې شته دی، باید هغه وکاروو. بل ټکي په ټکي ژباړه ده. لکه مخکې چې موږ ورباندې خبره وکړه، یو شی باید ټکي په ټکي ونه ژباړل شي. او بل دا دی چې کله چې موږ یوه جمله کاروو، هغه دغه جملې په ټولو اړخونو باندې پوه اوسو. بل هر هغه څه چې لیکوال لیکلي وي هغه باید موږ وژباړو. که څه شی ورباندې اضافه کوو یا څه شی ترې کموو، هلته باید یوه یادونه وشي. یا مثلا په یو ځای کې یوه تخنیکي ستونزه ده، یوه تاریخي ستونزه ده، لیکوال نه غلطه شوې ده، ژباړن هغه سمه کړه، اخره کې باید خپل نوم هلته ولیکي چې ژباړن، ځکه چې خو د اصلي متن هغه اره بڼه او ار شکل باید راوړل شي. زه یو مثال ورکوم. په افغانستان کې رښتیا څه تېرېدل، دا یو کتاب دی چې روسي جنرال لیکلی دی او داود جنبش ترجمه کړی دی، ژباړلی دی. په دې کتاب کې په یو ځای کې د ظاهرشاه د پخواني پاچا ظاهرشاه د میرمنې نوم غلط ښودل شوی. هلته یې هماغسې ترجمه کړی دی، خو په لمنلیک کې هلته یادونه کړې ده په فوټ نوټ کې چې دې ځای کې دا نوم دغسې سم دی، بیا لیکلي دي ژباړن. یا په هغه کتاب کې غالبا ما دا وخت لوستی او لږ مې په ذهن کې دي، د ملیشو د حکومت د ملیشو یو قمندان د مجاهدینو قمندان ښودل شوی. دا یو تېروتنه ده تاریخي، خو ژباړن هغه برابر کړی، لاندې لیکلي دي چې دا د مجاهدینو قمندان نه بلکې د ملیشو یو قمندان دی. د سیمې او جغرافیې سره بلدتیا په ژباړه کې، مثلا کله چې موږ د جغرافیې سره بلد نه یو او په یوه سیمه کې په یوه سیمه باندې لیکل کوو، کیدای شي چې شمال رانه جنوب شي او جنوب رانه شمال شي. یعنې مثال تاسو وګورئ، الکساندر مایوروف هغه روسی جنرال دی، دلته د قواو مشر دی، په خپل کتاب په ډېر دقت سره لیکلی، خو بیا هم ترې په جغرافیه کې دغه شوې ده، غلطي شوې ده، او هم ترې په د اشخاصو په نومونو کې، هم په دغه سیاسي مسایلو کې. خو هغه څوک چې د دې سیمې اوسېدونکی دی، هغه په جغرافیه پوه دی، هغه په تاریخ پوه دی، هغه د اشخاصو سره پیژندګلوي لري، نو دا دغه متن یې تصحیح کړی دی. اوس که چیرته یو بیروني لیکوال، مثلا شکسپیر یوه لیکنه کړې ده، شکسپیر پکې تېروتی دی، خو که زه هغه لیکنه را ژباړم خپلې ژبې ته، زه فکر نه کوم که زه د شکسپیر تېروتنې دغه کړی شم، رابرسېره کړی شم، ځکه زه د شکسپیر په ټولنه کې تر شکسپیر زیاته بلدتیا نه لرم. او تاریخي تېروتنې خو کېږي، مثلا غبار صاحب تېروتنې کړي دي، کوهزاد صاحب تېروتنې کړي دي، کاکړ صاحب کړي دي، نورو کړي دي لیکوالو،
دا خو طبیعي خبره ده، دا به کوي. رشاد صاحب د همدغه خلکو تاریخ پوهانو په تیروتنو باندې یو کتاب لیکلی. هغه کتاب د تیروتنې په نوم دی، تیروتنې په څرګنده یې دا تیروتنې لیکلي، تیروتنې لیکلي. د استاد صمیم خبره و چې دا د رشاد صاحب تیروتنې دي. په هر صورت رشاد صاحب دومره تحقیق کړی دی چې هغه واقع چې هغوی ناسمه راخستې یا پکې تیروتې دي هغه رشاد صاحب سمه کړې ده. کله چې موږ په تاریخ باندې کره کتنه کوو او تاریخي حقایق سمو یا ناسمه یې په ګوته کوو نو هغه ډېرو معلوماتو ته ضرورت لري. نو پان رشاد داسې یو سړی و چې هغه ډېر معلومات لرل، ځکه یې په تیروتنو باندې یو کتاب لیکلی دی. دا ډیره مهمه خبره ده چې موږ هر څه ور اضافه کوو باید سم یې ور اضافه کوو، او که سم ور اضافه نشي دا بیا نو ستونزه پیدا کوي. ښه، ډېرې کلمې داسې دي چې موږ په یو تعصر کې ترجمه کوو. مثلا موږ د ډېرو دغو لاندې راځو، احساساتو لاندې راځو. موږ باید په ډېرو احساساتو کې یو شی ترجمه نه کړو چې هغه خپل احساس پکې ډېر په داسې حد کې شامل کړو یا هغه الفاظ پکې داسې شامل کړو چې هغه اصلي معنا د هغه متن چې ده هغه موږ ورکه کړو. دا کار باید ونه کړو. بل د هرې ژبې د قواعدو مخکې یادونه وشوه. زه یو مثال ورکوم. مثلا که موږ دغه متن ژباړو چې بچیم هوشیار باش، بچیم هوشیار باش تا که به هدف خود برسی. زویه هوښیار اوسه تر څو خپل هدف ته ورسیږي. که تر څو دا تا کې د تا کې ترجمه ده، که کټ مټ موږ تا کې په تر څو ترجمه کوو دلته هغه مفهوم غلطیږي. مقصد داسې دی چې بچی هوښیار باش تا که به هدف خود برسی، یعنی هدف بیرته د وسیلې په توګه کاری، نه د هدف په توګه. که همدا متن موږ داسې ولیکو چې زویه هوښیار اوسه چې خپل هدف ته ورسیږي، نو په دې صورت کې موږ سم متن ترجمه کړی دی. یعنی هدف د هدف په توګه تلقي شوی دی، نه هدف د وسیلې په توګه. بله خبره دا ده چې خاص نومونه باید موږ هیڅ وخت ترجمه نه کړو. مثلا امام نافع یو نوم دی، که موږ دا ترجمه کوو نو ګټور امام، نو دا خو امام نافع نوم دی. که اوس موږ وایو چې ګټور امام، نو دا خو نوم موږ بدل که. یا ترکستان، ترکستان د ترکو ځای دی، خو که موږ وایو چې فلانی د ترکو ځای ته تللی، دا د ترکو ځای کیدای شي یو بل ځای وي، مګر د ترکستان دا خاص نوم دی، دا د یوې سیمې نوم دی. دا باید ترجمه نه کړو. بل مصطلحات دي. د مصطلحاتو په ترجمه کې باید موږ دغه وکړو، دا کار باید ونه کړو. مثلا لویه جرګه، لویه جرګه که په پښتو کې موږ وایو لویه جرګه ده، اوس که وایو چې جرګې بزرګ، نو دا خو موږ لویه جرګه د قدیمو کلونو نه را په دې خوا روانه ده او په دې نوم نومول شوې ده. یا په انګریزي کې ګریټ ګیدرینګ چې هغوی کاروي، خو ورسره په خوا کې لویه جرګه وایي. ځکه لویه جرګه دا زموږ د مصطلحاتو د جملې نه ده، دا باید ونه ژباړل شي، خاص نوم دی. بل د هنري او ادبي مسایلو ژباړه ده. صحیح ده چې موږ کله ادبي او هنري مسایل را ژباړو. مثلا یوه لنډه کیسه ده، د شولو خوف یا د نورو لیکوالو دغه د کیسې دي، روسي لیکوالو یا د انګریزي لیکوالو یا د نورو. موږ چې کله دا ژباړه کوو، هغه خاص خیال چې دی د دې په خاطر چې هغه خاص خیال، هغه فکر هغه پکې مات نشي، نور همغه واقعیات موږ په ډېرو ښکلو الفاظو باندې په خپله ژبه کې راوړو. ځکه زموږ په هنري نثر کې
موږ ښه الفاظ کارولی شو، رنګینې کلمې کارولی شو، نو باید په ادبي او هنري مسایلو کې په ژباړه کې موږ د دې تخنیک نه کار واخلو. شعر په نثر باندې ژباړل یو څه قید دی، خو شعر په شعر باندې ژباړه چې ده دا د ازادو ژباړو په دغه کې راځي. مثلا مخکې د هاشم زید سرواني د شعر یادونه وشو چې زموږ تقریبا لومړنۍ ژباړه ده. دا ژباړه د ابن خلاد د شعر ژباړه ده. اوس د ابن خلاد شعر موږ ته معلوم نه دی چې په هغه ژبه کې زما مخې ته نه دی راغلی، کیدای شي د عربي استادانو مخې ته راغلی، هغوی پرې پوهېږي. کیدای شي چې هلته دا شعر په یو بل دغه کې ویل شوی، په بحر کې ویل شوی، په یو بل یو رقم قافیه کې ویل شوی، دلته په قافیه او ردیف کې فرق وي. نو دلته د خپلې ژبې د چوکاټ سره هغه مفهوم دغه شوی دی، راغلی دی، خو یو څه ازادي پکې د ژباړن لپاره شته دی چې دا کار وکړي. بله ډیره مهمه خبره په ژباړه کې دا ده چې په ژباړه باندې داسې ګمان ونه شي چې دا ژباړه ده. ځینې ژباړې داسې کیږي، زیاتره موږ د نړیوال متنونه د انګریزي چې ګورو چې دغه ته یې راژباړلي، پښتو ته ژورنالستانو البته دا راژباړلي، د انګریزي تاثیرات ورباندې ډېر جوت دي، ځکه انګریزي خپل قالبونه لري، خو پښتو ته د هغې راژباړل د خپلې قاعدې له مخې نه شوي. اوچته معلومیږي چې دا د یو داسې چا خبرې دي چې ډېرې قالبي دي، خو په ځینو ژورنالستانو کې بې دا متره یي، هغوی په ژبه باندې ښه پوهېږي، په ادب باندې ښه پوهېږي، نو ښه یې راژباړلي اوسي. نو همدارنګه یوه ښه ژباړه باید دا خصوصیات ولري، دا ځانګړنې ولري چې ډیره ساده وي او په ډیر اسانۍ سره پرې پوهاوی چاته مشکل نه وي او په ډیر اسانۍ سره پرې پوهاوی وشي. ځکه که په سختۍ کې وژباړل شي یا هغه ترکیبونه چې موږ یې د خپلې ژبې لپاره کاروو، په خپله ژبه کې کاروو، د هغو ترکیبونو سره ونه لیکل شي، په هغه ترکیبونو باندې رانه وړل شي، دا نو بیا مشکله ده چې یو څوک پرې ښه پوه شي. نو په ژباړه باندې باید د ژباړې اثرات ډېر کم وي او داسې باید معلومه شي، وانګېرل شي چې دا متن د خپله د هرې ژبې یو متن دی، نه داسې یو متن چې د بلې ژبې نه راکاپي شوی دی او لیکل شوی دی. نو د نن ورځې لپاره زموږ د ژباړې په برخه کې معلومات همدغومره وو. د لیکوالۍ په نورو برخو کې به هم موږ معلومات وړاندې کوو. هیله ده راسره اوسئ. د خپل دې درس دا لړۍ همدلته پای ته رسوو. ښاد او خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه چې مله مو کړئ له ځانه سره تر دې دمه پورې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.